د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان لسمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 109 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 1 آیت څخه اورئ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ای پیغمبره ته چې په هر حالت کې اوسې او له قرآن نه چې هر څه اوري او ای خلکو تاسې هم چې څه کوئ د هغو ټولو په دوران کې مونږ تاسې ګورو هیڅ د یو بڅري په اندازه شی په اسمان او ځمکه کې داسې نشته نه وړوکی نه غټ چې ستا د پروردګار له نظره پټ وي او په یو روښانه دفتر کې درج نه وي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون واوري څوک چې د الله دوستان دي ایمان یې راوړی دی د تقوا کړنلاره یې غوره کړې ده پر هغو باندې کومه ویره او کړاو نشته لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم د دنیا او آخرت دواړو په ژوندانه کې د هغو لپاره زیری دی د الله خبرې نشي بدلیدلی همدا لوی بریالیتوب دی ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ای پیغمبره دا خلک چې په تا پورې کومې خبرې تړي هغه دې تاون نه ځوروي عزت په تمامه معنا د خدای په واک کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون خبر اوسئ د آسمانونو اوسیدونکي وي که د ځمکې ټول د الله ملکیت دی او کوم کسان چې له الله څخه پرته له ځانه جوړ کړو شریکانو ته بلنه ورکوي هغه خالص د وهم او انګیرنې پیروان دي او محض یې اټکلونه کوي هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ماغه الله دی چې ستاسو لپاره شپه پیدا کړې ده چې په هغې کې آرام وکړئ او ورځ یې روښانه ګرځولې ده په دې کې د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې په خلاصو غوږونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه اوري قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون خلکو وویل چې الله څوک زوی نیولی دی سبحان الله هغه خو بې نیازه دی په آسمانونو او ځمکه کې چې څه دي ټول د هغه ملکیت دی له تاسې سره د دې وینا لپاره دلیل څه دی آیا تاسې د الله په باب هغه خبرې کوئ چې ستاسې په علم کې نشته قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ای محمد ووایه چې کوم خلک چې په الله باندې د دروغو افتراء کوي هغوی هیڅکله بریالیتوب نشي موندلی متاع في الدنيا ثم
ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. د دنیا په څو ورځني ژوندانه کې د مزې چرچې وکړي بیا زمونږ لوري ته د هغو راګرځېدل دي بیا به موږ د هغه کفر په بدل کې چې هغوی مرتکب کیږي پر هغو باندې د سخت عذاب خوند وڅکو. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. دوی ته د نوح قصه واوروه د هغه وخت قصه چې کله هغه خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه که ستاسې په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په بیا بیا اورولو سره له غفلت نه ستاسې راویښول ستاسې لپاره له زغم نه پورته شوي دي نو زما توکل پر الله باندې دی. تاسې د خپلو انګېرلو شریکانو په ملګرتیا سره یوه پریکړه وکړئ او هر څه پلان چې ستاسې په نظر کې وي پر هغه ښه فکر غور وکړئ تر څو چې د هغه کوم اړخ ستاسې له نظره پټ پاتې نشي بیا زما پر خلاف هغه عملي کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.